سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. آیا طالبانو له ټرمپ نه څه غوښتنې کړې دي؟ طالبانو د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل دریځ په ډاګه کړي او د هغوی د پرانیستي لیک له لارې یې څرګنده کړې ده چې د دوی په وینا د افغانستان د سولې پروسه د ټرمپ په وخت کې پیل شوې وه او هغه یې ملاتړی و. طالبانو زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه باید په خپل ځای پاتې شي. همدارنګه هغوی ټرمپ ته یادونه کړې ده چې اوسني وضعیت ته د رسېدو لامل د هغه وخت په حکومت کې شوي اقدامونه وو او دوی هیله لري چې هغه به د افغانستان په تړاو خپل ملاتړ ښکاره کړي او د بهرنیو ځواکونو له بشپړ وتلو سره مرسته وکړي. او طالبانو ته به کوم کار کوي؟ طالبانو په اوسني وخت کې د څو عمده کارونو لپاره هڅې کوي. د حکومت مشروعیت ترلاسه کول. طالبانو هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي ترڅو د نړۍ له نورو هیوادونو سره رسمي اړیکې ولري او له نړیوالو بنسټونو څخه مرستې ترلاسه کړي. دوی په دې موخه له ګڼو هیوادونو سره د اړیکو ټینګولو او خبرو اترو هڅې کړې دي. اقتصادي ثبات. د اقتصادي ستونزو سره د مبارزې لپاره طالبان هڅې کوي کورني عواید زیات کړي او بهرني پانګوال له سوداګرانو جذب کړي او نړیوالو بندیزونو له امله د افغانستان اقتصاد ضعیف دی او طالبان هڅه کوي د دې ستونزو حل لارې ومومي. دا و د طالبانو او ټرمپ په اړه لنډ معلومات.